په میدان وردګو او لوګر کې سیلابونه، مرګ ژوبله، پراخ زیانونه او د اسلامي امارت له واکمنۍ څخه د خلکو شکایتونه. په سیلابونو کې خلکو ته څومره مرګ ژوبله او زیانونه اوښتي، له نوموړې واکمنۍ څخه خلکو څنګه شکایتونه کړي، بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په میدان وردګو او لوګر کې د سختو بارانونو له امله راغلو سیلابونو د ګڼو خلکو ژوند، شتمنۍ، کرنیزې ځمکې او استوګنځي له منځه وړي. سربیره پر دې ډیری اغیزمن شوي خلک شکایت کوي چې طالبانو له دوی سره پر وخت او عادلانه مرسته نه ده ترسره کړې. د وروستیو ویجاړونکو ورښتونو له امله په میدان وردګو او لوګر کې سیلابونه راوتي چې د خلکو ژوند، کورونو، زیربناو او کرنیزو ځمکو ته یې پراخ زیانونه اړولي دي. ځایي اوسیدونکي شکایت کوي چې طالبانو پر وخت او لازمې مرستې نه دي ترسره کړې. د راپورونو له مخې په دې طبیعي پیښه کې تر دې دمه 4 تنه وژل شوي، 4 نور ټپیان شوي او سلګونه کورنۍ له خپلو مینو بېځایه شوي دي. شاوخوا 2000 تنه اغیزمن شوي. بلخوا زیانمن شوي له طالبانو شکایت کوي چې له دوی سره یې پر وخت او لازمې مرستې نه دي ترسره کړې. یوازې له هغو خلکو سره مرستې شوي دي چې له طالبانو سره پیژندګلوي لري. د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ یو زیانمن شوي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي، په ورښتونو کې زما کور او کرنیزه ځمکه له منځه تللې، خو تر اوسه مې نه مرسته ترلاسه کړې او نه مې چا پوښتنه کړې. مرستې یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې طالبان یې پیژني یا خپلوان یې دي. د عمري عدالت به داسې وینو. د همدغې سیمې یوې بلې زیانمنې شوې کورنۍ ویلي، زما کور په بشپړ ډول سیلاب وړی دی، موږ اوس بې سرپناه پاتې یو، تر اوسه طالبانو زموږ حال نه دی پوښتلی. ما څو ځلې د مرستې لپاره مراجعه وکړه خو طالبانو ونه منله، ویل یې چې ستا نوم د مرستو په لړ کې نشته. په همدې حال کې د لوګر یو زیانمن شوی حاجي ژیړګل وایي، زه د خپلې کورنۍ یوازینی نفقه ورکوونکی یم، خو سیلاب زما ټول فصلونه او څاروي له منځه یوړل. طالبان راغلل خو یوازې د خپل قام او خپلوانو کورونو ته یې ودرېدل. موږ غریب خلک د خدای پر رحم پرېښودل شوي یو. دا څه ډول انصاف دی؟ د سیمې د خلکو له څرګندونو داسې ښکاري چې د مرستو ویش بهیر شفاف نه دی او ډیری مستحق کسان له مرستو بې برخې پاتې دي. زیانمن شوي غوښتنه کوي چې د مرستو ویش د یو خپلواک او عادلانه میکانیزم له مخې وشي او ټولې اغیزمنې کورنۍ دې پرته له توپیر او پیژندګلوۍ مرسته ترلاسه کړي. بلخوا د ایکو په نامه یو بنسټ ویلي چې د سیلابونو له امله 280 کورونه بشپړ ویجاړ شوي، 250 نور کورونه زیانمن شوي او نږدې 3240 هکټاره کرنیزه ځمکه له منځه تللې ده. همداراز شاوخوا 100 څاروي هم مړه شوي دي. د اټکل له مخې په راتلونکو 48 ساعتونو کې به هوا وچه وي او یوازې د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې به معتدل خو جلا جلا بارانونه وشي. دا سیلابونه په داسې حال کې راځي چې ګڼې سیمې لا هم د پسرلي د سیلابونو له اغیزو نه دي راوتلې. د وضعیت د لا خرابېدو او نورو بشري ستونزو د مخنیوي لپاره عاجلې مرستې او اقداماتو ته اړتیا لیدل کیږي چې په شفاف ډول یې د ویشلو بهیر ترسره شي.